سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. ولسمشر غني د سیمهییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر ته د میدان وردګو ولایت د نوم او د پوهنتون د ستونزو د حل په موخه د باصلاحیته پلاوي د ټاکلو لارښوونه وکړه. د دغه ولایت د مرکز اوسیدونکي وایي چې په ټولو رسمي مکتوبونو کې باید د میدان وردګ نوم په بشپړ ډول ولیکل شي او پوهنتون هم مرکز میدان ښار ته راولېږدول شي. ښاغلي غني تېره ورځ د میدان ښار له یو شمېر مشرانو او ځوانانو سره په کتنه کې په سیمهییزه اداره کې په بېلابېلو برخو کې پر ټولنیز عدالت له ټینګار سربېره وویل د میدان ښار د خلکو غوښتنې برحقه دي، خو د دولت امکانات محدود او د شته امکاناتو په رڼا کې به ورته حل لارې ولټوي. نوموړي همداراز د افغانستان د برېښنا شرکت مشر ته هم لارښوونه وکړه چې شخصي ځمکو او د خلکو له کورونو څخه د برېښنا د ستنو له تېرولو ډډه وکړي. کورنۍ چارو وزارت او څارګره ملي اداره د ترهګریزو بریدونو په مخنیوي کې ناکامه دي. هیوادوال په کابل ښار کې 2 ورځې مخکې بریدونو ته په نغوتې سره وایي حکومت ته نه ښایي چې تر دې ډېر د خلکو صبر وازموي. له دې سره سم امنیتي بنسټونه په ځانګړي ډول د کابل امنیه قمندانۍ تر پوښښو وروسته د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کړنلاره نه لري. هغه خبریالان چې د 2 ورځې مخکې په برید کې ټپیان شوي وایي امنیتي بنسټونو د خبریالانو د خوندیتوب لپاره تابیان نه درلوده او د پیښې ځای د ټولو پر مخ پرانستی و چې په داسې حالاتو کې د ترهګرو پیژندل ستونزمنه ده. په ورته وخت کې په بلخ کې یو شمېر خبریالانو او د مدني ټولنې غړو په کابل ښار کې د 2 ورځې مخکې شوي بریدونو په کلکو ټکو وغندل او هغه یې د بیان ازادۍ د دښمنانو کار وباله. دوی د ملي یووالي حکومت د هیوادوالو او خبریالانو په امنیت ساتنه کې په ناغېړۍ تورنوي او پاکستان د دغو ناخوالو اصلي لامل ګڼي. ایران او پاکستان د سیاسي لانجو پر مهال له افغان کډوالو د حکومت پر ضد د فشار وسیلې په توګه ګټه پورته کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمیشنر وایي څو ځلې یې په دې تړاو د دغو هیوادونو له چارواکو سره خبرې کړي خو تر اوسه دغه ستونزه نه ده حل شوې. په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو چې تل ترې د افغان حکومت په وړاندې د سیاسي فشار په توګه استفاده کیږي او ورکله چې د ایران، افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي لانجې رامنځته کیږي، کډوال هغه وسیله ده چې یا د هیوادونه د افغان حکومت په وړاندې د فشار په توګه کاروي. اوس د ملګرو ملتونو عالی کمشنر هم وایي که څه هم د یادې ستونزې د حل په برخه کې له د هیوادونو سره خبرې هم ترسره شوې دي خو لا هم دغه بهیر نه دی درول شوی. تل د دې موضوع په اړه له ایراني او پاکستاني چارواکو سره خبرې شوې دي ځکه چې د کډوالۍ موضوع بشري او پراختیایي موضوع ده او نه باید د هیوادونو ترمنځ سیاسي موضوع شي. کله بریالي شوي یو چې دا بهیر ودروو خو کله نه یو بریالي شوي خو دا موضوع اوس مهال هم شتون لري. له بل لوري د ملګرو ملتونو د لوی منشي مرستیال وایي چې د کډوالو بیرته راستنېدل له سولې او تلپاتې پراختیا سره تړاو لري او د دې کار لپاره هم ملګري ملتونه له افغانستان سره همکاري کوي. د ټولنیز وضعیت ښه کېدل له تلپاتې سولې سره تړلی دی. ملګري ملتونه د افغانستان له خلکو او دولت سره ولاړ دي څو خلک سولې ته لاسرسی پیدا کړي خو زموږ دا همکاري له افغان حکومت سره یو ځای ترسره کیږي څو وکولی شو د افغانانو بېوزلۍ ته د پای ټکی کیږدو. له دې سره سم د ملګرو ملتونو عالی کمشنر له اروپایي هیوادونو هم غواړي څو د افغان کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې له دقت څخه کار واخلي ځکه چې افغانستان لا هم له امنیتي ننګونو سره مخامخ دی. او د هرات د سمنټو پروژه بې برخلیکه شوې ده. د کانونو وزارت مسؤلین څو ځلې د یادې پروژې له تړون او د عملي چارو د پیلولو ژمنه کړې خو تر اوسه په دې برخه کې کوټلي ګامونه نه دي پورته شوي. بلخوا د هرات یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې دغه پروژه پر افغان حکومت د ایران د فشارونو له امله ځنډول شوې ده. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.